مولانا صاحب کته دا وشي چې د نن کې جرګه وشوه په دې شی څه فیصله وشوه او آینده د توسې د درنې په متعلق د احتجاج په متعلق څه لایحه عمل ده امیج نن الحمدلله چې کیما پارلیمانی کمیټي و هغه روغله اول پوس د فاو سره د انتظامیه سره د پولیس سره چې څومره متعلق د میج مطالبه پابند دی تفصیلی بحث کړه تقریبا اکثر مسایل چې کیم د دورانی سے په خپل میشته بیان شوی امیج د سوچ مطابق اکثر د خپل حل کړی دي انن بعد د دې کمیټې په اجازهات باندې په مشاورت باندې د میج د فیصله په دې باندې وشوه چې په دې باندې تفصیلی بحثونه چې کیم دي دا هاوی د توسه ایدی په خپل میون شه ایسا مراحل روان شي میش دی و ایسا سابو د پورا کوم اتمنځای ارغوشته دا اتمنځای کوم ته میش سابو په نظامیه شه د خپل کارګزاري د دورانی صاحب د انتظامیه او د فوز بیانوي ادینه بعد چې کله میش ادی سره کارګزاري بیان کی بیا د ټول اتمنځای کوم په مشوره باندې بیا میش دا ځای د فوز سره د انتظامیه او د پولیس سره ورېزو مقرریږي بیا میش په د هي جزئیات باندې چې د کیم ادورانی د سره د فیصله په باندې کړی دو په دې باندې میش د تفصیلی بحث کی چې کی پوت جزئیات په باندې میش د ان شاء الله فیصله سره کی کچره یوانی ما جزئیا پوت شوا پاشه یا د جی او سی یا د کور کمانډر یا د وزیر اعظم آب یا پنیرا مراحل شه د کور کمانډر سره چې ضرورت وي اس سره په خولون دی میش جامې کی چې د وزیر اعظم په خولون دی په غا څنګه کی خو د میش ادی په میون شه د کمیټې په خولون د مذاکرات براه راست الون د لیوند د زلیول لیوند روان شول د بلا د وزیر اعظم په لیول باندې امیش اخیری ختمی فیصله وی امیش د په میون شه کشتګي ختم شو امیش ان شاء الله د اطمینان کوم امید جوړ شو چې د مسلې د حل په طرف روان دي سړک بندول او دغه چې کی مغادا هم موجوده امیش همون اصول کو سړک بندول خو د میج اولیا داسې موقف نه و چې زه خامخا روډ بند که ادي څه واجه نه بند شوی مذاکرات په مثبت فعلو باندې روان شوي دي د روډ د بندولې فی الحال میش هیڅ قسم ضرورت نه مخصوصوي که چیرې میش داسې نمونه حالات ولیدل چې اسه التوا د وټال مټول د مذاکرات سنجیده نه دي په صورت باندې بیا اطمینان کوم باقاعده مشوره کو کمیټي خبروي ادینه بعد چې ضرورت مخصوصي به میش اعلان د روډ د بندولې کې فی الحال نشته مشرون ټول په یو سټیج باندې مشرون چې مشرون او د په میان اختلاف راوندي په دې کې براچته امیش چې سمره اطمینان کوم دا مختلف ضروریات ارچا دي د میش چیف صاحب نصر الله خان پېښور شه ضروریات تی لوړ دا امیش سره پرابطه ده د شیرخان سره د میش سره چې زه صرف لشکي ضرورت باندې مصروف شو باقی چې سمره اطمینان کوم دا د میش ټول په یو پیج باندې په میش ایس قسم اختلاف نه دروغله باقی د ضروریات په بنا باندې سیک چې کیمه د یوانی مورس ارنه غیر حاضر شي په میش سره خبر وي دا چې د سمره په سوشل میډیا چالیږي د چیف نصر الله خان صاحب بولا او د شیرخان دازي موجود وو هغه په قاعده خپل چې کیمه په دې باندې خپل د تردید یا کړه دا په میش ایسا قسم اختلاف یا نشته و د دامره اطمینان کوم مختلف انفرادي مسایل کې دای شي په واجب باندې غیر حاضرۍ ممکن دي خو په میش اختلاف نشته بالکل